ها دیو چې کله ناکله مونږ په قربانۍ کې څاروی ذبح کو نو سا خو ته لاړه شي خو بیا وروسته په غوښه کې لږه شان د سا موجود وي هغه رپي را رپي نو دغه وخت کې دا کټ کولی شي ګناه بالکل کټ کولی شي خو طریقې کار دا دی چې کله انسان څاروی ذبح کی نو فوراً به د هغې چمړه دا نه وباسي او فوراً به د هغې خپې نه پرې کوي او اندامونه به ترې نه پرې کوي چې پوره سا ترې لاړه شي او لږ هغه ډېر ګرمایش چې هغه لږ ختم شي دونه به نه یخې چې یاره بیا وروسته تا ته نونه مشکلات دي سرمن ترې نه وځي دونه به یخې هم نه یخوالي ته به نه پرېږدي خو د دونه ګرمایش کې چې هغه فوراً له د هغه نه پوره سا نه دوتي او تا ته اندامونه پرې کول شروع کړي دا درسته نه ده ښه دا جایز نه ده دا وروسته چې بیا کم غوښه رپي او په دې کې هغه لږې شانتې حرکات موجود دي نو دغې له څه اعتبار نشته دغه سا نه ده هسې یا د اینې حرکت یا د غوښې حرکت یې ګرمایش د هغې د وجې نه داسې کېږي قربانی په چا باندې واجب ده قربانی په مسلمان باندې هغه مسلمان چې کم آزادي او هغه کم از کم د دومره پیسو یا دومره مالیت هغه مالی کی چې 52 تولې چاندې ته رسي د هغې قیمت لکه تقریبا په 100 روپیه توله ده نن سبا په 100 روپیه توله ده تقریبا چا سره 500 د پاسه 500 روپۍ 52,000 روپۍ خوا وشا وسري 52,000 53,000 دا وسري نو هغه به څه کوي قرباني به کوي یا دونه مالیت ورسره موجودي مده ضرورت نه سیوا سیزونه ورسره پراته دي د ضرورت نه سیوا ګاډی دی ورسره او سیوا نور سیزونه دي ورسره د کور سامان دی لوښي ورسره سیوا دي کپړې ورسره قیمتي سیوا دي او د ضرورت نه سیوا دي یا سامان تجارت ورسره موجود دی خو چې دغه ته ریټ رسیدو 52-53,000 ته دله پکار دی دی بس کوي قرباني وکي په دې کې دا ضروری نه ده چې یاره زنانه که نارینه زنانه او نارینه باندې یو شان دا مول ضروری نه ده چې یاره ماشوم که غټ باندې که ماشومي که غټي دا بس کوي که دونه مال وسري په هغه قرباني کیږي که ماشوم دی او د هغه مال او دولت د هغه ولی او مشر ته اجازت دی چې د هغه د مال نه څه وکړي په هغې کې قرباني هغه وکړي یو سړی دونه مالیت ولا پکار دی مالیت ولا پکار دونه سيزونه دی مالک ته بیا به د پیسې راوالي او قرباني کې 200 والی صحیح وفات شوي د هغې د طرف نه قرباني ضروري نه ده او جایز ده کولی شي دا به ایصال ثوابي هغې ته بیا ثواب وبخي او ثواب به هغې ته ورسي بلکل ثواب رسېدی شي هغې دپاره داسې قرباني کوي نور ضروري نه ده جایز ده د ذبح په وخت کې کومه دعا ویل پکار دي یا خدا چې کم سړی هغه قرباني کې پکار دار چې هغه ذبح ځای ته پخپله حاضر شي یو خبر دا مستحب دي نبی رسول الله والسلام حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته فرمایل چې دې ته حاضر شه ای فاطمه او ځکه چې کله دې ساروي دا وینه دا لاندې ساسي نو دې یو قطرې سره د انسان نه ګناهونه چې کم کړي هغه ته ریږي تقریبا د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې نبی رسول الله حضرت عائشه فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمایل او بل دا چې دغه بیا سړی حاضری نو اسی فضول خبره بنه کوي بلکې ذکر بکی څه ذکر بکی دا دعا دی وي د ذبح په وخت کې مونږ چې کوم ویني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين مانځه په وخت کې چې مونږ دعا وایو او تکبیر دی وي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد او درود شریف هم ویلی شي دا د بزرګانو د هغې طریقه نه نو هلته ورتلله دا مستحب دي او دا دعاګانې ویل دا پکار دي دغه تکبیر دی انی وجهت وجهي للذي دغه چې کوم د قرآن مجید آیتونه دي ان صلاتي ونسکي ومحیا ومماتي لله رب العالمین دغه ویل پکار